السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. تازه د خوشحالۍ خبر د هند رسنۍ د هند د ټسټ اتلولۍ تر پایلوبې وروسته افغان ملي لوبډلې کوربهتوب کوي. ټاکل شوې ده د هند کرکټ ملي لوبډله د نړیوال ټسټ کرکټ اتلولۍ تر پایلوبې وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کوربهتوب وکړي او درې نړیوالې 500 ورځې سیالۍ به هم ورسره ترسره کړي. د کرکټ نړیوالې شورا له مهالوېش له مخې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سوپر لیګ سیالۍ په لړ کې د هند سره لوبې لري چې تر ډېره وخته بې سرنوشتې پاتې وې، خو اوس یې ترسره کېدو خبر ورکول شوی دی. یو شمېر هندي رسنۍ راپورونه ورکوي چې هند کرکټ ملي لوبډله به د جون میاشت کې د نړیوال کرکټ سیالۍ له پایلوبې وروسته د افغانستان سره 3 ورځنۍ کرکټ لوبې ترسره کړي چې افغان کرکټ بورډ یا هند کرکټ بورډ په دې تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي. همدغه راز څو موده وړاندې خبر خپور شوی و چې هند کرکټ بورډ له افغانستان او سریلانکا سره 500 ورځې لوبلړۍ ترسره کوي چې له افغانستان سره د کولو امکان یې ډېر زیات دی. د یادونې وړ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به روان کال د بنګلادیش او پاکستان ویسټ انډیز لوبډلو سره به هم لوبې ولري چې جون او جولای او اګست میاشت کې به ترسره شي. که چیرې په دا چینل کې نوی یاست نو حتما زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. که دا ویډیو په فیسبوک پیج باندې ګورئ، فیسبوک پیج مې تر اوسه نه وي فالو کړی، نو حتما زموږ فیسبوک پیج در سره فالو کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.